سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده، زه مینا خان مینو. تاسو ټول مې د ډیر وخت نه پیژنې او ما سره خواته شخصیت چې کم ناست دی مشال خان چې د مینو هسبند په نوم باندې ټولې پیژنې. نو نن زمونږ چې یو ورکوټیشن انټرویو ده د مشال خان سره او مشال خان نه به داسې خوندور تپوسونه هم دیږي کېږي او لږ ایموشنل تپوسونه به هم کېږي. د انټرویو اخره پورې موږ سره وسئ، خوند واخلئ، مزه واخلئ، لږ به پکې خاندو، لږ به پکې جاړو. جړه خو مشکله ده، زمونږ په انټرویو کې خو خندا پکې شته. نو راځئ جی مشال خان طرف ته ورځو. السلام علیکم مشال خان، ستاسو د راتلو ډیره مننه، شکریه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مشال خان، تاسو ماشاءالله एकदम په ټیک ټاک باندې راغلي، ټیک شو او داسې لکه داسې په پیک کې څوک فین نه حاصلوي، لکه چاته داسې نه دی میلاو شوی. هر چا ډېر خپل محنت خواري کړ، په کلونو کلونو باندې محنت خواري کړ، د بیا یې ویورشپ اخیستی دی، بیا یې فالوورز اخیستی دي که نه. دومره فیم یې جوړول اسان کار نه دی. لکه دا څه داسې خبره وه چې په لږ ټایم کې تاسو انټر شوئ سکرین ته، بیا د ټیک ټاک او بیا د ټیک ټاک په لاره एकदम تاسو یو پیک کې لاړئ. د دې خاص وجه تاسو نه دا مینوال تپوس کوي، بلکې زه ته تپوس کوم. داسې به ډېر زموږ کتونکي د هغوی په مایند کې دا سوال ګرځي چې یاره دا مشال خان راغی او ډایرکټ دومره په پیک کې لاړو، دا د سره څه ګیدړ سینګی ده که داس کم جادو ټونی کړې ده؟ نو تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ؟ یاره جی زه خو پیله ستاسو ډېره غټه شکریه ادا کوم. او یاره جي حل د ویلو نه دی، حل د ویلو بالکل نه دی جي، د سره حل د ویلو نه دی. بس په دغه ټکي که تاسو پوهېږئ به که نه پوهېږئ الله هم پوهېږه. اوبونه ورسره ګوټ کوو، اوبونه ګوټ کوه بالکل مشال خان، ځکه چې د جوس درک خو بالکل نه لګي الحمدلله او نه د پیپسي درک لګي، غریبي ده. دا میز خو به لږ صفا کړی و که نه؟ مشال خان تاسو میزونه پرېږده، زموږ د جي مونږ انټرویو ته رابللي یو، تاسو مهرباني وکړئ لاندې مه ګوره، ډېر لږ دی کیمرې ته هم پکې تشریف وړئ که نه. د ګرمۍ د لاسه کیمرې ته تاسو ته خو چې اے سی لګېدلې وي دا خبره مه کوئ. مشال خان دا سره په 24 منټه اے سی لګولې. مشال خان بل تپوس زموږ د کتونکي به تاسو نه دی چې تاسو د دې نه مخکې څه روزګار کولو د سوشل میډیا د راتلو نه پیله؟ د سوشل میډیا د راتلو نه پیله چې کوم دی جي، زه د اوسپنې کار مې کولو او زه په خپله چین امپورټر وم. ښه، او اوس خو الحمدلله دواړه بنئ که نه؟ د الله پاک لاک لاک شکر دی جي. ښه جي ښه. دریم تپوس دا دی مشال خان چې واده په مینه کړی دی، آیا تاسو د مینو خوښ شوی که مینو ستاسو خوښه شوې؟ ولکه ډېر کتونکي دا په دې سوچ کې دي که چې د دې دواړو څنګه حساب کتاب شوی دی. پیله اظهار د مینې چا کړی و؟ د اوبو نه به ته اوبو ټوکم، د اوبو نه بالکل ګوټ کوئ، خو په مزه مزه چې اوبه ډېرې ختمې کړې، ګوره بل ګیلاس نه شو راوړی تاسو له. دا چې کوم دی جي دا د مینو خوښ شوی وم. د مینو خوښ شوی؟ مینو خوښ شوی ما. ښه، نو لکه ستاسو نه وه خوښه شوې؟ نه نه زموږ نه وه خوښ شوې، زه یې خوښ شوی وم. ما باندې بیا ځان په زور خوښ کړو. دوستانو لکه په تاریخ کې پیله ځل دا خبره زه اورم چې یو جینۍ هلک خوښ شوي او بیا هغه هلک په زور باندې چې کوم دی نو لکه جینۍ خوښوي. لکه زما خو چې دا دماغ دا خبره نه الي، او که ستاسو یې الي نو کمنټ سیکشن کې مونږ ته ضرور خپل کمنټ پرېږدئ. اوبونه زه ګوټ نه کوم مشال خان، الحمدلله زه چې کله انټرویو ته کېناستم نو ما ډېرې اوبه وڅښلې که نه. مشال خان که تاسو دا ګیلاس معاف کړو، موږ به د خپل انټرویو مخ پر وړاندې بوځو. یاره جي زه به تاسو نه یو تپوس وکړم، یو کوېسچن به تاسو نه زه وکړم. نه جي نه، دلته انټرویو کې ما تاسو رابللی، تاسو زه نه یم رابللی. کوېسچن تپوس. درېیم څلورم سوال زمونږ دا د تاسو نه مشال خان چې مخکې ژوند ته مو څه خیال دی؟ ژوند خاصم برباد دی. یاره دا میک راومنډه دی خوله کې، دا میک دی خوله کې داسې راومنډه خوله کې دا میک. دوستانو تاسو ګورئ دې ټایم زموږ دا انټرویو چې کومه د زموږ د فیسبوک په لیکه باندې ده، او دا انټرویو تاسو ګورئ چې لکه کوم قسم خوندور انټرویو ده، خو داسې میلمه ما په پیله ځل کتل چې بې عزته میلمه موږ را انوایټ کړی دی. مطلب دا که انسان دی که نه لکه ډېر داسې
تاسو سپک خلک یې به شوي نه جی د لوغړنې چرګې زامن لکه ډېر داسې په دې سوشل میډیا ډېر داسې د لوغړنې چرګې زامن شته چې لکه غلط کمنټونه به کوي نو ما تاسو ته هغې لکه مطلب هغې ته مې وویې که نه تاسو ته ما څه نه دي وي تاسو کې تاسو خو زموږ دروند خوږ مېلمه یې ښه جي نو ملشال خان چې کوم دی نو د کوم ځای نه تعلق ساتي زه خو جي د سوات نه تعلق ساتم او د سوات نه چې کوم دی نو بیا د مینګورې سره تعلق لرم او پیدایش چې مې کوم دی په دغه کې شوی دی پېښور کې نه پاکستان کې شوی دی ماشاءالله لکه مطلب په پېښور کې پاکستان دا داس کلی دی که نه پاکستان کې پېښور کې شوی دی او دا پیله چې کوم دی په 2001 کې دا ټول چې کوم دی دا پټیو بیا د تاسو آباد کړل نه جی ما نه دی آباد کړل د خلکو به استلغي آباد کړل ما وی چې دوستان اوس په دې وږي دا ما آباد کړ خو زه دغه ځای کې دماغو د مشال خان دماغو کارو کو دوبونه چې میده ګوټ کوي ګوټ پته خجی نو بل خبره مشال خان پرنګونو کې کم رنگ خوښته پرنګونو کې چې کم دی جی سپین خو ځکه نشم یادولی چې بیا مې خیر نه وای دا غنم رنګ به یاد کوم چې زما غنم رنګ نه جی رنگونو کې مې یاد کړ په انسانانو کې مې نه دی یاد کړی رنگونه لکه دا کپڑے چې مې تا جوړی داسې یاره په رنگونو کې چې صفا دیم دا تور رنگ مې ډېر خوښ دی خجی تور رنگ نه خوښ دی تور رنگ نه علاوه بل رنگ نه دی خوښ دا ګلابي رنگ مې سره بیا لګ خوښي نو ته زما کپړو ته مو ګوره مشال خان ما کا چولی دي نو ته ما طرف لکه لګي وبخو راوړه خدای خاطر وبخ لګي وبلګي مزه لکه کې احمد کې نه مړه کې نه ښا هغه بلګي وروړي مشال خان نور ته پوسونه لا پاتې زمونږ انټرویو ډیره پاتې ده که تاسو لږ سیریس شئ ما خو مینوالو ته وایي چې دیکھي ایموشنل کوېسچنې به هم کېږي سوالونه خو تاسو ماشاءالله په خوله باندې خندا او خندا نو د خپل ځان هم مذاق اړوئ او د بل هم مذاق اړوئ دا تاسو بچپن نه داسې یې که نه اوس داسې شوي یې د واده سره یاره جی تاسو خپل سپک دت خلک یې نو زه به دا ووایم که نه چې تاسو سړی چېرته جړا ده پرېږدئ او که زه ډېر د جړا پاټونه وکړم خو نه راځي جړا راځي نه جړا راله نه خیر د مونږ په دې انټرویو باندې به تاسو لکه د غم ساز پې لږ د غم ساز به ولګو دوستانو که چې د هغې سره د ده ته په سترګو کې اوښکې رالي نو دا انټرویو به ډېره مخ پر وړاندې لاړه شي نو مه کوه که نه مشال صاحب دا تاسو څه کوئ جي یاره جي زما سره ډېر غټ زیاتی شوی دی ما سره ډېر غټ ظلم شوی دی د څه باره کې یاره که دا میک ته لرې کو زه به صفا خبره وکړم تا خو دا میک زما په دې خوله کې دوستانو ما خو دا نوره چې نه شئ کولی نه یې کوئ دا ستاسو حل دی دوستانو ما خو دا انټرویو وی چې دا به زه لکه جړغونې ټایپ کې کومه مشران او کشران به راسره وجاړو خو چونکې موږ سره داسې بېعزته مېلمه راغلی چې هغه موږ هم بېعزته کړو او ځان یې بېعزته کړو نو چې موږ یې مخکې نور انټرویو کولو باندې ستومانه کړو الحمدلله نیکسټ انټرویو به راځي زموږ بیا د یو نوي شخصیت سره په یو نوي اندازه تر هغې پورې زه تاسو نه غواړم اجازه تاسو مینا خان مینو والسلام دغه ځه کولی شم نه هېڅ هم نه شي کولی بس کیمرامین صاحب دا یو تپوس په زه